د کار سړیا پام کا اغیار تا ته ګوته نیسي او چې مړ دي کې غني بابا بچا ته ګوته نیسي د کار سړیا پام کا اغیار تا ته ګوته نیسي چې مړ دي کې غني بابا بچا ته ګوته نیسي که فکر وکړې چې مو کې داسې د خمر سړی څوک نه پرېږدي او ډېر وخت نه پرېږدي په مخ کې د خمر سړی څوک نه پرېږدي ورسته خبر ده بابا به بیا ما ته ګوته نیسي که موږ پورې کوو په پاکستان باندې تورونه همدوی ضرب عذب کې میرم شاته ګوته نیسي په کلي کې چې چرګه چمړه کړي نه وي یاره عجیبه ده ټول خلک نو ملا ته ګوته نیسي څلوېښت کاله دوره کې څه کړي دي جانانه جوهر ځکه نن ټوله زویر شاته ګوته نیسي زه ووایم چې زه چې د چارې نه چوټي کم څنګه د جنان کلي ته په منډه لوټ شم جانان چې بال راته د سترګو وکړي د افریدي غوندې په انډه لوټ په صفر باندې اوډېږي په صفر باندې چې خلک د مینې نه یو بل په سرو کوټه یولي یو پښتانه دي بس چې یو بل په مرمه یولي کاډې به بیا به روپېښه ده چې خره خرڅ نه کوي د بلې خوا مو پاکستان په توغنده یولي د دې یارۍ نه به زه تېر شم شرمول دي هسې د خلکو مخکې مې جانان چې په سپله یولي چې کور کې نه برګېږي تریخ نه وي ډاران غوندې وي هغه سړی به ښه هر وخت په دیګه یولي او جوهره زړه مې راته وایي چې ګودر ته لاړ شه هغه سم د لاړ نه شمه بیا مې په ګډه یولي بل شل ما خوب لیده چې جیب ته مسکاره چولی وي ما خوب لیده چې جیب ته مسکاره چولی وي چې ویښ شوم جانان سترګو ته رانجه چولی وي جانانه چې خبرېږي د راډیو او تلویزیون نه اردو او طالبانو سره سره چولی وي جانانه چې خبرېږي د راډیو او تلویزیون نه اردو او طالبانو سره سره چولی وي پګړۍ کې مسواک وي د رحمان بابا خبره او په باډیو کې پټه تپنچه چولی وي او ډاکټر اشرف غني صاحب که ناس وي که روان وي او په مټ یار وخت سپینه جبټه چولی وي جوهر هر پښتون سره چې ګورم عجیبه د چاتور نسوار چولی وي چا شنه چولی وي او دلته چې هر رسنۍ چلانه کې بس سولې خبرې به وي داسې سوله باندې خبرې تر څو به رسنۍ وایي دړدنګ چټي د سولې کاڼۍ کړو شوروي وي تر ړنګ چټي د سولې خاجامه خبریال اکرم شینواري ته پیدو دو ډلونه دي وهي چې ډنګ ډنګ چټي د سولې سرمه پر خوګوا سي زلمیه خلیل زاده یو مخ ته رته جوړې د بدرنګ چټي د سولې کسل ور د جنگ زمونږ نه دی پردای جنگ دی په مونږ باندې پرې کیږي کلنګ چټي د سولې جوهر په دواړو خواو باندې غخ کوم چې ورونو را درمه نور ما بدوي رنگ چټي د سولې بنګي ولا کټلو وای چرسي بنګي ولا کټلو وای پښنلوګي ولا کټلو وای دنیا آباد د پومینا باندې پتروشتن دی ولا کټلو وای افغان ایټم ته تصمیم ونسا په دا بیړي ولا کټلو وای چې ټول د دې وطن خو خوږی نشو په وکرزي ولا کټلو وای کو تک ته لاس کې به خدار سوې په ټوپکی ولا کټلو وای دلته چې زما د لیدو په هیله سر لونای یارانو بیا راغی جوهر لونای سجران د پسه صد نیلم دی سمزړه خاتم صدلبر لونای چې د تربره د زوبه سړی په کور کې خوان کې یونی نر لونای د نن سبا وخت کې تمینه غواړي ماته خوښکار ولا ستر لونای زه روغ وینم چې بیا کې شاورته بنډرای ته نه کسي اصغر لونای بنډرای ته نه کسي اصغر لونای روان حاله او سټ ډېږي او تشېږي لکه سګای او بې ایمانه ملومېږي لکه سګای نه د خوند نه د مزاج ته څه پیکای عجیبه غوندې لګېږي لکه سګای یوه کیسه که غریبون دې چېرته وخلي کني نه راته خرڅېږي لکه سګای همیشه دې چې په کلي کې اوس ګورم یاره داسې مې زښتېږي لکه سګای در پسې چې د شنبۍ غړپ ونه کم په مرۍ مې نه تېرېږي لکه سګی نه دې ایسته غورځوی نه د خوړای شم بس په خوله کې مې ډېرېږي لکه سګی او یو جوهر نه یم چې ستا نه شکایت کړم د هیچا هم نه خوښېږي لکه سګی چې ختلی دی بدلېږي نه ډالر په هغه بایه ختلی دی بدلېږي نه ډالر په هغه بایه اوس نه راځي د کوزه نه سپر په هغه بایه واه د تیلو لیتر وختو د سلو خواو شاکې جانانه یوي نه کوي ټیکټر په هغه بایه کورونه کې خبر ورګي چې ډېره ګزاره کوي قسم دی که اوس ډاخ کوي سلنډر په هغه بایه سړی و بچه ونسخې ټوخلي به ښځویه اوس کله مریضون کس ډاکټر په هغه بایه پیسې په سودو لوړې زه اوس تو سره دوکا کم زرجانه و به نه تلې ټپر په هغه بایه
او بچی ته د چې ښځه کې کندوز ته پسې لوړ شه اوس نشته په خسولو کې ولور په هغه بایا واه بچی ته د چې ښځه کې کندوز ته پسې لاړ شه اوس نشته په خسولو کې ولور په هغه بایا طلای په شپېتو او په پنځو شپېتو کې کېږي شیرینې وبه نه ټومبې سره زر په هغه بایا واه طلای په شپېتو او په پنځو شپېتو کې کېږي شیرینې وبه نه ټومبې سره زر په هغه بایا مزري که پیزي دي که څپلی دي د مزر یو همیاله ټنډه نه ده چې کوم سخور په هغه بایا هغه وختونه نه دي چې په 2 روپۍ ګنۍ وه زړګیه یوري نه کوي دلبر په هغه بایا واه هغه وختونه نه دي چې په 2 روپۍ ګنۍ وه زړګیه یوري نه کوي دلبر په هغه بایا بل باید یاد چې جانانه د دیدن په ناغدو چاغدو کې کسه اوس کله شاعري کوي جوهر په هغه بایا وا په نیت چارانه کړله مینه په دا فکر کې مې دا ګیره شوه سپینه د ثواب په نیت چارانه کړله مینه او په دا فکر کې مې دا ګیره شوه سپینه د دنیا د دلګانو نه په خلاص هم زه چې واچوم نسوار د خپل کلپینه مدرسو او جمعتو ته یې کار کړی ولا زیو ته وي د ډېرو نه حکمینه مدرسو او جمعتو ته یې کار کړی ولا زیو ته وي د ډېرو نه حکمینه فیسبوکونه سریالونه دي کرکټ خدای څه وکړو دنیا یې کړه بېدینه فیسبوکونه سریالونه دي کرکټ خدای څه وکړو دنیا یې کړه بېدینه ولا ډېر ښه خلک ته ښه ښیي چې ښه دی جمهوریت ته ځون کاندید که ګلبدینه نن خو زه ورکیم ثبوت ابو بیا ته وې تا به څوک پیدا کوي منظور پښتینه والا سیزه هسې نه د سیاست ښکار شي جوهره لکه ښکار د سیاست شوه باغ زمینه ما جوهر ته د په ګوړه کې ځار راکړل څه به وایم چې زما یاره شیرینه په خپلو سترګو کې شروع د نړیوال جنگ دی په خپلو سترګو کې شروع د نړیوال جنگ دی تلفات نه لري بې نفع فرهنګ پال جنگ دی او زما د زړه په خراسان کې ستا له غمه اشنا د مغولیانو سره نښتی د خوشحال جنگ دی او چې د بدن مې هرې برخې ته دردونه راځي زړګیه بیا د په جنوب او په شمال جنگ دی او په چرګو مرګو او په پیلمرغو به مې نښتی سره او ګرانه څه ورغوړی پرېږده کلیوال جنگ دی او په چرګو مرګو په پیلمرغو به مې نښتی سره او ګرانه څه ورغوړی پرېږده کلیوال جنگ دی نر به هغه وي چې زړه کلمه هیره نه کړي جوهره دا کله ختمېږي د دجال جنگ دی څه ښکلی زړګی مې لرې لاړ شي دروازو ته ودرېږي زړګی مې لرې لاړ شي دروازو ته ودرېږي او د چا د تورو سترګو تماشو ته ودرېږي دا ته چې سترګې تورې کې اشنا داسې ښکارېږي خاص لکه حمید کرزی وټو ته ودرېږي او دا ته چې سترګې تورې کې اشنا داسې ښکارېږي خاص لکه حمید کرزی وټو ته ودرېږي او ستا غم مې د زړګي کور داسې حس بس کړي جانانه ولا لکه خپاره دیوالو ته ودرېږي اشنا ستا کډه کړي کور ته داسې ودرېږم حیران لکه یوسف خپلو قبرو ته ودرېږي او سیده زه به ووایم چې وړه در بخښه شئ چې یو ملا د سر او بل د پښو ته ودرېږي لاليه بوک مې ورک شو ولا سترګې مې پخې شوې جوهر په لویه لار کې ستا لیدو ته ودرېږي څه ښکلی جوهر صاحب دغه کرکټ ته څه لیکلي که نه کرکټ ته مې لیکلي دي اشنا صاحب یو شعر مې لیکلی خو هغه وخت کې مې ورته لیکلی و ملي لوبغاړي ته چې عیساخیل چې کپتان و نبي عیساخیل هغه کې مې لیکلی و چې که ووایم چې زه لږ رواني تکلیف کومې ګولۍ خورم هغه لږ د خوله و چې ولی بیا کوي شعر داسې و اشنا صاحب نه مې څه خوند شته نه مې رنګ شته چې دا نه غوټېږو نه مې څه خوند شته نه مې څه رنګ شته چې دا نه غوټېږي نه مې ښکلی یار ترڅنګ شته چې دا نه غوټېږي نه د له دا جنان پیوانې مه خدای خبرېږم نه مې زونډي لوانګ شته چې دا نه غوټېږو اوس مشران وایي چې د ځان عزت په خپله سوتی نه څه پښتو غیرت او ننګ شته چې دا نه غوټېږو نه مو زلمي اوس په وطن د ننګ خبرې کوي نه د خوشحال د تورې شرنګ شته چې دا نه غوټېږو چې څه حلونه دي ملګري دا پوښتنه کوي حلونه دا دي چې نه ترنګ شته چې دا نه غوټېږو نه په جوهر باندې اوس هغه خپېری را درومي نه د اشنا سترګو کې بنګ شته چې دا نه غوټېږو نه بیا هم مثال خبره کې چې زابل یم که کابل یم د ورکې مې لیکوال یم چې زابل یم که کابل یم د ورکې مې لیکوال یم چې چا وشو کولم د هغې په منګول یم
بس هر چې وخوړلم په لاره کې وټل یم نقشه مې پخوانی ده څلوېښت اتیا ماډل یم نقشه مې پخوانی ده څلوېښت اتیا ماډل یم د بل سره ته چې تاجک دي که ازبک دي د سولې ته حق پک دي د سولې په دلار کې آتش ولا پټک دي احتیاط کا خلیلزاده کوګه وګه سړک دي د بعضې هیوادونه په دې لر کې چنګک دي اول ته په پریاد دي بلوچ دي که خټک دي د لرو برزرونه د تورو وینو ډک دي جوهره معلومات کا ادوا اخبار زمان مبرک دي جوهره معلومات کا ادوا زمان مبرک دي چې دا نه غوټېږو دلته یو بل شعر دی یار په سترګو مونوګراف لیکمه د یار په سترګو مونوګراف لیکمه استاد ته هر څه صاف صاف لیکمه ما د یار سترګو ادبیات ویل د هر چا سترګو ته انصاف لیکمه د محبت ماده چې نه پېژني راپور د هغې په خلاف لیکمه د محبت ماده راپور د هغې په خلاف لیکمه زه په څلورو دروازو د کابل د خپېریو په حکاف لیکمه خپلې زړګی راڅخه وتښتوه په کوم تندي به اختطاف لیکمه جوهره سپین خلک څوک کله پرېږدي حال به د زړه څنګه شفاف لیکمه شنې سرې ګوتې ټومبلې وي په ګوتو د ملنګ په نما سر په مزې ډتو مینه نشته کچتوب دی سوه نشی د هرچا مینه کې خیږه په لګتو تجربه مې وکړه دا پیدا مې وکړه مداري زمانې تېرېستم په کړتو د یوې په ځای مې دوی مصرف کولی څه خبر ومه د خپلې و په بګتو د ستا مخ د روژه ماتې دسترخوان دی د روژې ماښام رنګین وي په مندتو نن سبا جوهر د کارس په ځای کې نه یم پیسې لوړې د واده په ټرتو ډېر اول شعر چې زه وایم ملي بیرغ ته یې وایم ډېر ښه ملي بیرغ ته یې لیکلی زدران صاحب لوړ به رپېږې امانت بیرغه لوړ به رپېږې امانت بیرغه د کلمې په برکت بیرغه واه څلور ستا په سینه د کلمه لیکلي څوک چې درګوري په بد نیت بیرغه هغه د داسې په الله شړلي چې ور به نشي تر جنت بیرغه واه څه ښکلی محراب د دغه گواهی ورکوي درست او درست په شریعت بیرغه او لکه منصور په خپلو وینو کې سور تا کې درکې دی منصوریت بیرغه لکه منصور په خپلو وینو کې سور تا کې درکې دی منصوریت بیرغه ته د غازي امان الله خاطرې دښمن ته ښکارې قیامت بیرغه ته د غازي امان الله خاطرې دښمن ته ښکارې قیامت بیرغه جوهر کلګه نغړی کړی وي بخنه غواړم د ملت بیرغه واه څه ښکلی